अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको नन बबुम यो स्नैक या द लंच या द डिनर रेसिपी शेयर को द दे नुम दे अफगानी बर्गर नो अफगानी बर्गर जोड़वलो द पारा ची कम चीज़ों ज़रूरत है अगर बमुम तास्तो खायो फ्रेंच फ्राइज या फ्राइज और दो एग्स कम ची मुम हार्ड बॉइल्ड करी दी लेट्स कैबेज दे दामुक नरे नरे कट करे दे और बादरंग تاسو ګرانو کتونکو د خپلې خوښې سلاد استعمالولی شئ لکه لیټس پاڼه سلاد والا یا پیاز که ستاسو خوښ وي هغه هم اچولی شئ او ټماټر پکې اچولی شئ او موږ نن ټماټر ځکه نه استعمالوو چې هغه لږ زیات اوبه پرېږدي نو هغې وجې باندې او سیزنینګ دپاره تور مرچکې چې کوم پاوډر وي هغه به موږ استعمالوو او لږ شان مالګه به استعمالوو او دا افغاني چې کوم لکه نان تاسو استعمالولی شئ دا د کور جوړ کړی فلیټ روټۍ ده موږ به دې نه دغه برګر نن جوړو نو ګرانو کتونکو دا چې کوم روټۍ دی موږ کټ کړو برګر تیارولو دپاره او داسې به یې کېږدو اوس به په دې باندې موږ سلاد واچو تاسو ته ښکاري په دې باندې موږ د بادرنګ سلایسونه هم کېښول اوس به موږ په دې باندې بوایلډ ایګ کېږدو دوه برګر تیارولو دپاره موږ دوه ایګز بوایلډ کړي دي اوس به په دې باندې موږ تور مرچکي سیزنینګ وکړو مالګه خپل ذایقې مطابق اوس به په دې باندې موږ دغه فرایز کېږدو فرایز پکې ښه لیویشلی واچوئ اوس به موږ دا دې نه برګر تیارو یعنی دا به رول آوټ کو زموږ دا یو برګر تیار شو اوس ستاسو په وړاندې موږ بل هم تیارو نو ګرانو کتونکو همغه طریقې سره به موږ دا چې کوم روټۍ دی یا تاسو سره نان وي نو هغه به کټ کړئ او دغه پیپر به راوالی د دې اپوزټ سایډس به دلته داسې کېدی سیلډ پکې واچوئ اوس دا موږ تیار کړو او اوس په دا موږ داسې بند کړو نو ګرانو کتونکو زمونږه مزیدار افغاني برګر تیار دي زه هیله ساتم چې ستاسو به زما دا ویډیو ډیره خوښه شوې وي نو که ستاسو دا خوښه شوې وي ډیره لایک ورکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ ستاسو ډیره مننه دې ویډیو کتلو دپاره